بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وړاندې کوونکې د حقیقت لار مجله. درنو مسلمانانو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حقیقت لارې مجلې د شیخ مولوي سید آغا مشهور په مولوي ترخیل رحمت الله علیه په اړوند یو لنډ تصویري راپورټ برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم. هو کې ګرانو هیوادوالو او مسلمانانو ورونو او خویندو، شیخ مولوي سید آغا مشهور په مولوي ترخیل د مولوي سید رزاق اخونزاده زوی و او ارواخاد مولوي سید رزاق اخونزاده چې یو روحاني او با تقوا شخصیت و، څلور زامن او یوه لور درلوده چې هر یوې په لاندې ډول تاسو ګرانو لیدونکو ته درپېژنو. هو، د مولوي سید رزاق اخونزاده مشر زوی مولوي سید اشرف نومېده چې نوموړي ارواخات په ټولنه بیا د دې سبت ولسوالۍ د ترخیلو په کلي کې خورا د قدر وړ خدمتونه کړي. دغه ارواخات د ترخیلو د کلي د اخوند صاحب په نامه یو مسجد کې او په خپل کور کې د خپل میرمنې په مرسته په سلګونو نارینه او ښځینه شاګردانې درلودې او هر یو زده کوونکو ته به د دین زده کړه ورکوله. دغه د دین خدمتګار به د قومونو د مشرانو ترمنځ راولاړې شوې ستونزې هم هوارولې چې د ژوند په نیمایي کې ناروغتیا ورته پیښه شوه. هو، او په پای کې دغه مبارک د ورپېښې ناروغۍ له امله د 100 کلونو په عمر وفات شو او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. انا لله و انا الیه راجعون. هو کې ګران مسلمانانو ورونو او خویندو، د مولوي سید رزاق اخونزاده دوهم زوی مولوي سید قاسم نومېده. مولوي سید قاسم هم د دین لپاره ډېرې سختې تېرې کړې او د وطن د بچیانو په روزنه کې د قدر وړ خدمتونو کې برخه واخیسته. دغه ارواخات د هېواد بیا په ځانګړي ډول د دې سبز ولسوالۍ د ترخیلو په کلي کې په سلګونو شاګردان وروزل چې نن سبا د دغه ارواخات شاګردان په بېلابېلو سیمو کې د وطن د بچیانو په روزنه بوخت دي. دغه ارواخات هم له یو سختې ناروغۍ سره لاس او ګریوان وو چې په پای کې د 15 کلو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسېد او دا هم د ترخیلو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. انا لله و انا الیه راجعون. هو کې ګران مسلمانانو ورونو او خویندو، لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه چې مولوي سید رزاق اخونزاده یوه لور هم درلوده چې هغې هم د دین په دغه لار کې خپل یو زوی د خپل علماو ورونو په لارښوونه یعنې د خپلو ماماګانو شاګرد چې په پای کې ټولنې ته د یوه تکړه عالم په حیث وړاندې شو. لکه چې د نوم څخه یې څرګندېږي مولوي خوهرزاده یعنی د مولوي صاحبانو خورای، که څه هم چې د نوم مولوي فضل رحیم دی خو په ټولنه کې د مولوي خوهرزاده په نوم شهرت لري، دا ځکه چې د مولوي صاحبانو خورای او شاګرد و. هو کې ګرانو هیوادوالو او مسلمانانو ورونو او خویندو، د ارواخاد مولوي سید رزاق اخونزاده دریم زوی شیخ الحدیث والقرآن مولوي سید آغا مشهور په مولوي ترخیل رحمت الله علیه دریم زوی و. دغه په نړۍ کې پیژندل شوی شخصیت هم له نن څخه یعنی 1309 د اقرب له 9 څخه کابو 90 کاله وړاندې د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ د ترخیلو په کلي کې چیرته چې د دوی پلار او د کورنۍ نور غړو سترګې نړۍ ته غړولې دي هم وغړولې.
مولوی ترخیل رحمت الله علیه د افغانستان یو دینی مخور عالم مجاهد د افغانستان د اسلامي مبارزینو څخه یو تکړه مبارز و. شیخ مولوی ترخیل رحمت الله علیه خپل لومړنۍ ښوونه د پېښور په دینی مدرسو کې ترسره کړې. خپل لوړ زده کړې د هندوستان په مشهورې مدرسې دیوبند کې چې نن سبا د اسلامي هیوادو د ډیرو پرمختللو مدرسو څخه شمیرل کیږي هلته سرته رسولي. شیخ په دیوبند کې د خپل دینی زده کړو ترڅنګ د فلسفي او سیاست په هم ترلاسه کړه او له یو اوږد ځنډ وروسته بیرته د پېښور لارې خپل ټاټوبي افغانستان ته راستون شو. هو شیخ ترخیل رحمت الله علیه د دیوبند نه د فراغت وروسته د هیواد په دیننه او له هیواد څخه بهر د یو ښه مدرس په څیر دینی زده کوونکو طالبانو ته د درس او تدریس لړۍ پیل کړه او په زرګونو شاګردان یې په هیواد کې دیننه او له هیواد څخه بهر د اسلام د دینی اساساتو په څانګو کې وروزل شي. نن سبا همغه روزل شوي شاګردان هم د هیواد او له هیواد څخه بهر د نور مسلمانانو په روزنه کې برخه لري. هو کې ګرانو هیوادوالو مولوی ترخیل رحمت الله علیه د انقلاب په دوران کې د کمونیستي رژیم د بربریت نه د خلاصون په خاطر پاکستان ته لیږد وکړ او هلته له مجاهدینو سره یوځای شو. د مجاهدینو په صفوفو کې هم د مجاهد په څیر او همې د افغانستان د علماو په منځ کې د مفتی په حیث کار کاوه او په زرګونو مجاهدین به د کتاب الله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې سپېڅلې لارې جهاد ته رهبري کول او د جهاد مشرانو ته به لارښوونې کولې. هیرې دې نه وي چې شیخ مولوي ترخیل رحمت الله علیه به کله ناکله د هیواد په روانو حالاتو د هیواد له بهرنیو او کورنیو مطبوعاتو سره مرکې هم کولی چې وروستۍ مرکه د حقیقت لار په نامه یوې اسلامي مجلې سره وه. هو کې ګرانو هیوادوالو دلته بیا د یادونه وړ ده چې شیخ الحدیث والقرآن لوی مدرسو کې د شیخ الحدیث په صفت پاتې شوی لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه په زرګونو طالبان او شاګردان په دینی علومو روزلي او تربیه کړي دي. د ټول افغانستان په سطحه یو وتلی او نامتو جامع العالم او شیخ الحدیث و. د په تیرو 18 لسیزو کې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر خورا د قدر وړ او نه هیریدونکي درانه خدمتونه ترسره کړي دي. ارواحات په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د دیني علومو د خدمتونو لمن هر لوري ته وغځوله ترڅو مسلمانان د دینی ښوونو څخه ګټه واخلي او د اسلام د سپېڅلي دین په اساساتو پوه شي. هو کې قدرمنو لیدونکو د شیخ صاحب شاګردانو او مینوالو کچیر بوک د مولوی ترخیل رحمت الله علیه د تیر وخت او د نن سبا د فعالیتونو او خدمتونو په اړه بحث وکړو نو په سلګونو کتابونه به د دې په اړه ولیکل شي. خدا چې زموږ د دغه لنډ راپورټ موخه کتابونه معرفي کول نه بلکې یوازې ګرانو لیدونکو ته د شیخ صاحب لنډه پیژندنه ده. نو راځئ چې د ارواحات د ژوند وروستیو شیبو ته یو نظر واچوو. هو کې مسلمانانو ورونو د هیواد ستر نامتو عالم د ژوند په اوږدو کې هر کړاو سره مبارزه کړې او مبارزه یې کوله. آن د ژوند په وروستیو شپو ورځو کې هم که څه هم چې د دې ناروغي ډېره جدي او له خطره ډکه وه خو بیا به یې هم د مسلمانانو ورونو او خویندو په فکر کې و. په ځانګړي ډول د کونډو یتیمانو او غریب مسکینانو له دسترخوان څخه به یې همیشه ځان خبروه. هو شیخ صاحب چې په دې وروستیو وختو کې د لوی خدای جل وعلا شانه له سختو ازموینو سره مخ و چې ول هغه ازموینو څخه د لوی خدای جل وعلا شانه په وړاندې د ناروغي و. لکه وړاندې مو چې یادونه وکړه شیخ صاحب د خپل هیواد د کونډو یتیمانو او د شهیدانو د وارثانو او د سیمایزو شتمنو څخه غوښتنه کوله چې په خپل سیمو کې له یتیمو کونډو او مسکینانو سره د زړه له تله مرستې ترسره کړي. هو کې ګرانو ورونو دغه راز به شیخ صاحب همیشه د وطن د حالاتو په اړه اوږد فکر کوو. لکه وړاندې مو چې یادونه وکړه کله ناکله به یې د روانو حالاتو په اړه د کورنیو او بهرنیو مطبوعاتو سره څرګندونې هم کولې چې وروستۍ مرکه د حقیقت لار په نامه د یوې اسلامي مجلې د چلونکي شهاب الدین ترخیل سره وه. راځئ چې دغه مرکه په ګډه سره وګورو چې شیخ صاحب د هیواد روانو حالات په اړه ایمان خلق معلوم دی د ایمان هر څوک دی دا وینکړي د میدان
دلته نو د مخالفین وایي که بهرني ځواکونه ووځي یعنې ناټو که ووځي موږ به راسو افغانستان ته یعنې موږ کرزي سره خبرو ته اماده یاستو هغه د وتلو مقصد دی یا د نه وتلو دا خبره بیا نه کېږي یوه جمعه ما وخت ورکړی ده که خارجي قوا ووځي په ظرف د یوه جمعه کې طالبان پنجشیر به په پنجشیر ننباسي او بدخشان په بدخشان دا که دوی خفه کېږي که خوشحالېږي د یوې جمعې تاب د طالب نه لري کاروان خلق معلوم دي د کاروان دي قبایل مسلح سو نور وسو لزر نور راسو شل زر نور راسو دا لاره د طرح نه ده افغانان یو غیور مخلوق ده دا ډیر غیور ده ترغو چې مرغان ډیري د ښکاري ډز نه خطا کېږي که دوی څونه ډېر شي د ښکاریانو ډز نه خطا کېږي ګلزار د ټینګ ایمان خلق معلوم دي د ایمان هر څوک دې دعوې نه کړي د میدان خلق معلوم دي د میدان خلق دا کار دا لاره د طرحه نه ده ما دا طرحه ورکړې وه چې د هر اسلامي ممالک دوه علما جید علما د هر اسلامي ممالک دا د راسي یو سیاسي د دغه ملک پوه سیاست مدار هغه دې ورسره وي د افغانستان د ولایتونه جید یو عالم دی له هر ولایته سره له یو سیاست مداري دا ما ویلي و کرزي ته خپله دا د پل خشتي ته راسي دا ته راوغواړه د نورو دولتو دا راځي سفارتونه یې وغواړه ما دې سفارتو ته دا طرحه ورکړې دې ټولو ته ما دا طرحه ورکړې زه بیا دغه مقرروم وایم چې د غیر له دغه نه زه بله لار د حل نه وینم لاره بله د حل نه وینم چې د حل لاره وي او دغه لاره د حل ده چې دا د راټول شي دغه د کیني په یو طرحه د باز سره وکړي دا نشي کېدلی دا لاره د حل نه ده چې کرزی ملا مادومر او انجینر سره جوړ شي او دلته راشي او ناتو خپل کار کوي او جبهه شمال خپل کار کوي دا لاره د حل نه ده معلوم دي د ایمان هر څوک دي دعوې نه کړي د میدان خلق معلوم دي د میدان خلق معلوم دي د میدان دا څومره ورته مولوي صاحب ډاډه یاستئ چې دا به یو کامیابه لاره وي نو زما په خپل فکر کې خو چې زه څومره دا فکر کوم او دا ما ویلیم دي او دا شی را روان دي دا خارجیان ما ته د 11 مملکتو خارجیان دلته ما ته راغلي او ما ورته دا نظر ورکړی او ورته ویلي مې دي چې تاسې به په افغانستان کې دغه سیاستئ چې د اورمیږي نه به یې تاسې شخصي له ما سوال وکړ چې ولې به شخېږي ما دغسې ګورئ دغسې به هم ګوري چې دغه مې ونه ولي دغه مې ونه ولي دا افغانستان خلک دي په دغه به ګرفتار شي په مملکتو کې به د تاسې مظاهرې وشي دومره نفر به یې تاسې دلته مړه شي لکه د اوروس مظاهرې وشوې اوروس مجبوره شو چې له دې خاورې نه ووت عباسي تل یې میدان وړی ویلا میدان وړی کنا د ګران افغانستان په ټول جهان خلق معلوم دی په جهان دا زه پیشنګویي کوم چې امریکا به مجبوره شي
ناتو به مجبوره سي له ډېرو مړو نه او دا چې دلته راغلي دا به ستړي سي دا علاحده خاوره ده هره خاوره تاثیر لري دا چنګیز چې چنګیز و دې خاورې ما ته ورکړه خلق معلوم دي د ایمان هر څوک دي دعوې نه کړي د میدان میدان خلق معلوم دي د میدان میدان خلق معلوم دي د میدان میدان خلق معلوم دي د میدان هو کې ګرانو هیوادوالو لکه څنګه چې د شیخ صاحب په مرکه کې واوریدل چې له هر اسلامي هیواد او د افغانستان له هر ولایت څخه دوه جاهل علما او یو تن د پوهنتون استاد د هیواد مرکز کابل ته راشي او د هیواد روانو حالاتو په اړه به د کتاب الله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث پر رڼا کې بحث وکړ د شیخ صاحب په وینا که په رښتیا نړیوال په افغانستان کې سوله غواړي او موږ یو اسلامي نظام ته پرېږدي نو دغه د علماو لخوا راټولېدل او یو فیصله کول یوه غوره لار ده او بس د ده په وینا پرته له دې به هیڅ یوه داسې طرحه چې د کتاب الله په چوکاټ کې نه وي د منلو وړ نه وي او د بریالیتوب هیله یې هم نه کېږي هو کې قدرمنو او ګران مسلمانانو ورونو او خویندو راځي چې د شیخ صاحب د ګوتو په شمار اخري شپو او ورځو ته لنډه کتنه وکړو د هیواد دغه ستر نامتو عالم ناروغي ورځ تر بلې ورځې نوره هم پسې زیاتې ده چې د کورنیو غړو لخوا ګاونډي هیواد پاکستان ته د درمل لپاره ولېږدول شو له درمل نه وروسته بیرته خپل ټاټوبي کابل ترخیلو ته راولېږدول شو او دلته په ترخیلو کې په خپل کور کې تر درمل لاندې ونیول شو خو بیا به هم هره ورځ د کور ته دروازې تر شا په لسګونو شاګردان او مینوال ولاړو تر څو د دغه معنوي پلار له ښایسته بشري څخه لیدنه وکړي او له هغه څخه دعا وغواړي خو مولوي صاحب هر مسلمان سره کتل او هغه ته به یې دعاوې کولې حتی داسې وخت به هم راته چې د خپلو شاګردانو دیني پوښتنو ته به یې ځواب ویلو همدارز مولوي صاحب ته به د هیواد له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر قومي مشر هم راتله او د هیواد د روانو حالاتو په اړه به یې ورڅخه مشورې غوښتلې هو مولوي صاحب ترخیل به هغوی ته مشورې او ځوابونه د کتاب الله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په چوکاټ کې ورکولې هو د شیخ صاحب وژونکې ناروغي دومره زیاته شوه چې د ارواښاد مینوالې ورخطا کړل چا هڅه کوله چې نوموړی هندوستان ته ولېږدوي چا هڅه کوله چې دغه ستر نامتو عالم سعودي عربستان ته ولېږدوي خو په خواشیني سره باید ووایي چې دغه نامتو عالم هیڅ نه غوښتل چې دی دې له کوره بهر یو روغتون ته ولېږدول شي که څه هم چې د یوازې سعودي عربستان ته علاقمندي ښودله خو په خواشیني سره باید ووایي چې یو شمېر چارواکو د ده په وینا دا ویره درلوده چې که چیرې شیخ صاحب له وطنه بهر لاړ شي نو په هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جهاد فتوا صادره کړي نو ځکه د ده په وینا ده ته سعودي عربستان ته د ده په سفر بندیز لګول شوی و هو کې ګرانو هیوادوالو که څه هم چې د کورنیو غړو او د ده مینوالو د ده لپاره ډېرې لارې هوارې کړې تر څو دی یو روغتون ته ولېږدول شي خو شیخ صاحب دا نه خوښول چې دی د له کوره په بل داسې یو ځای کې په حق ورسېږي چې دی پرې خوښ نه وي د ده د ژوند وروستی شعار همدا و چې دی باید یا په سعودي عربستان کې په حق ورسېږي او هلته دفن شي او یا په خپل کور کې په حق ورسېږي خو داسې ونه شول کله چې وژونکې ناروغۍ ډېره په چټکۍ سره هڅه کوله چې د شیخ صاحب د بدن غړي تر کنټرول لاندې راولي د شیخ صاحب د کور غړو او د ده مینوالو دغه شخصیت په داسې حال کې چې هیڅ په ځان خبر نه و او نه پوهېده چې چېرته لېږدول کېږي ژر تر ژره د کابل ښار ابن سینا روغتون ته ولېږدول شو او هلته تر سختو درملو لاندې ونیول شو شیخ صاحب په ابن سینا روغتون کې تر 4 ورځو وروسته د مینوال لخوا په داسې حال کې د شهید سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوي روغتون ته یعنی 400 بستر ته ولېږدول شو چې وژونکې ناروغۍ د ده په ټول بدن باندې خپل کنټرول ټینګ کړی و او د بیخي په بشپړه توګه د ضعف حالات کې و که څه هم چې لوی خدای جل وعلا شانه نه غوښتل